کارګران شته دي، استادان شته دي، پوهه خلک شته دي چې هغوی په لرګي باندې دغه رنګې ښایسته ښایسته ګلونه ډیزاینونه چې دي هغه جوړوي او بیا ستاسو کورونو ته ستاسو حجرو ته ستاسو بیټکونو ته چې دی هغه درځي سپلای کېږي او ستاسو د کورونو ښایست چې دی هغه پې یو دوه کېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو کتونکو دا وخت دا ټیم په خوازخیله کې موجود یم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په خوازخیله کې بنها هنرمندان چې دي هغه په خپلو کارونو باندې مصروفه دي، خپل کارونه یې پېژندلي دي او په خپلو کارونو کې بوخت دي. هغه بختور خلک دی قدرمنو اورېدونکو او کتونکو چې هغه خپل کار وپېژني او خپل کار په شوق سره کوي. راغلی یم د فرنیچر د ګلکارۍ دکان ته، کوم ځای کې چې دغه قسم ګلونه تاسو ته په نظر راځي. په دا د هر کور ښایست دی قدرمنو کتونکو، په هر کور کې دغه ګلکارۍ سامانونه چې دي هغه که بیډونه دي، که المارۍ دي، شوکیسونه دي، که هر قسم سیز دی خو هغه ګلکاري کوي په هغې کې او دغه ګلکارۍ دا سیزونه چې دي دغه خلک ډېر زیات خوښوي. راغلی یم د دې ملګري خواله دکان ته. دوی هم نوی دکان کړی دی، د دوی سره به هم په دغه اړه باندې خبرې اترې کوو چې دا کاروبار د کوم وخت نه تاسو کوئ، څنګه یې کوئ او دې کاروبار ته خو ما ګلکاري وویل خو تاسو په خپله ژبه کې دې ته څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلیمه څنګه الله خیریت دی؟ خیر دی ضرورت چې تاسو ښه خبره اورئ. الحمدلله شکر دی. دا راته ووایه چې دا کاروبار د کوم وخت نه کوئ؟ جی کاروبار خو زما پکې دا 12 دی 18 کال دی. 12 کال چې دی ما دا انټیک ګلکاري وکړه په سولو باندې. انټیک کوم تاسو وایي؟ سواتۍ ګلکاري نه نری په سولو باندې کې په لاسو باندې لاسو په ذریعہ و دا دویم کال چې ما دا ګلکاري شروع کړله. بس سینسي ماشینم کېږي او موږ په روټر باندې کوو، هر کمپیوټر په ذریعہ کېږي او دا موږ لکه په لاسو باندې ګرځو را ګرځو نو فرمول هم په ذهن نه وباسو او کوي هم د ذهن. دا هم چې دی د بجلۍ په ماشین باندې دغه ګلونه وځي؟ بالکل او د بجلۍ په ماشین باندې وځي، دې ته موږ روټر وایو. دغه ډیزاینونه دغه نقشې چې دي دا تاسو په خپله جوړوئ یا د بهر نه راوړئ؟ نه جي په خپله یې جوړو دلته کې؟ په خپله د ذهن نه جوړو، کاغذ باندې فرمه وباسو په چاټ باندې، هغه بیا سوری کړو، د هغې نه پس بیا موږ خپل کار روان کړو او بیا جی بالکل. او دا فرنیچر او دروازې څه قسمه په هر شي کې څوک څه ګلکاري وغواړي په دروازې کې وغواړي، فرنیچر کې کټ شو، المارۍ شوه، صوفه شو. په اړه باندې وي که نه تاسو د خپل ځانه دغه ډیزاینونه تیاروئ، ګلونه وباسئ او بیا دلته کې پراته وي ګاهک راځي هغوی خوښوي؟ نه جي دا په اډر باندې، دا ترکاڼ نه اډر ورکړی شي، ترکاڼ بیا راشي دلته کې موږ ته تصویر یا راوړي یا موږ ته ووایي چې دا ګل کول غواړي. دې ته اصل کې چنوټۍ ګلکاري وایي، پنجابۍ. دې ته کومه ګلکاري وایي؟ دې ته چنوټۍ پنجابۍ ګلکاري وایي. چنوټۍ ګل پنجابۍ؟ جی بالکل. او دا په سولو هم کېږي او په روټر باندې هم کېږي. په روټر باندې اسانتیا د زر کېږي چې دا د میز دا ټاپ چې دی دا ته په سولو باندې کوي نو کم سے کم په نیمه ورځ کې نیمه ورځ پورې ستانه علي. دې لکه د کې پي کې یا د خیبر پښتونخوا نوم ورکړلی شوی وی نو څنګه به ډېره به ښه وه، ولې به نه وه؟ خو دا زمونږ په سوات کې زیاتره نه کېده. زمونږ اصل کې خپله د سوات ګلکاري چې کومه ده هغه په سولو کېږي، نری ګلکاري ده. ما په خپله 11 کاله 12 کاله هغه کړله. د دې ګلکارۍ کارګران زیات دي که کم دي؟ د دې ګلکارۍ کارګر خو ټول 15 کارګر دي، 4 په مټه کې دي او 15 مې ځای وي. او یا 15 ته په تحصیل خوازخیله کې صرف تاسو یې که نه؟ بالکل او صرف زه یم خوازخیلې په ذخیل په طرف صرف زه د دې ګلکارۍ کار کوم. بالکل جی. قدرمنو کتونکو که چېرې تاسو هم غواړئ او خپل کورونه، خپل رومونه یعنې خپل کمرې ښایسته کول غواړئ د فرنیچر په ذریعه، نو دا قسم ګلونه چې دي که تاسو دا خوښیږي که نور بلها قسمونه دي، ډیزاینونه دي، د دوی سره راځئ راتګ کولی شئ دلته کې او د هر قسم ډیزاینونو بیډونه، المارۍ، دروازې چې دي هغه تاسو ترلاسه کولی شئ او د خپل کور ښایست چې دی هغه یو پت به کولی شئ. دا پکې بل ډیزاین دی قدرمنو کتونکو، دا زما خیال دی داسې دی. دا په څه شي کې لګي؟ دا د سینګر میز تمبه دی جي. ښه د سینګر میز تمبه دا بیا کلر کېږي، بیا د دې هغه خوند او مزه چې دا هغه بیا یو په دوه کېږي چې کله پې هم نور خواري وشوله. بالکل صحیح ده. نور د دې نه علاوه هغه د صوفي د دغه راواله د کټ ټاپلې مخامخ دا پکې بل ډیزاین دی او بله پته نه لګي چې دا د صوفې دپاره چې دی دلته کې دوی دا ګلکاري کړې ده، استعمالیږي به په صوفه کې ټیټاوټ شمک باچا چوک.
ښه ټیټابټ شمک باچا چوک جی د بالکل دوی دا دکان دی کچېرې تاسو وغواړئ زړه مو وغواړي راتګ کولی شئ راتللی شئ او دلته کې تاسو د هر قسم فرنیچر د هر قسم ډیزاینونه چې دي هغه تاسو ترلاسه کولی شئ په اسان او په ارزان بیه که نه ګران دي نه جی ښه په ارزانه بیه باندې خلکو نه پیسې ښه ورکوي. مناسب ریټ دی او یوه ستا المارۍ موږ 3.5 روپۍ اخلو او د سینګر میز چې دی سینګر میز دغه 1500-1600 روپۍ اخلو د ویزونو د سیټ چې دی 1400 روپۍ اخلو ها دا خو ډېر ارزان دی بالکل په سہولت زر ولم کو په ریټ ولم ښه کو چېرې رابطه کول غواړي یا د لوکیشن یا د پته درک کول غواړي نو ستاسو سره به رابطه کوي جی हमारा मोबाइल नंबर दे 0348 95 91 653 बल नंबर दे 0342 960 42 39 जी دا हमारा मोबाइल नंबर ही दिवाना हर टाइम कोलावी और जमा दुकान पे चिटाबट की दे ख्वाजा खेली चिटाबट बाचा चौक शमक मुस्कान पम तनिज दे हर टाइम रاتلی شي هر څوک چې راځي صحیح شو ډیره مهرباني قدرمنو کتونکو دا وخت دا ټیم چې دی تاسو ته موږ دغه درښودل چې یاره په خوازخیله کې هم دغه رنګې کارګران شته دی استادان شته دی پوهه خلک شته دی چې هغوی په لرګي باندې دغه رنګې ښایسته ښایسته ګلونه ډیزاینونه چې دي هغه جوړوي او بیا ستاسو کورونو ته ستاسو حجرو ته ستاسو بیټکونو ته چې دی هغه درځي سپلای کېږي او ستاسو د کورونو ښایست چې دی هغه پې یو دوه کېږي نو قدرمنو اورېدونکو هم د روان پروګرام پورې ضرور راتل اجازت تاسو چې چېرته ومې ښاد اوسئ آباد اوسئ موږ په خپلو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ کور مو ودان د لوی الله په امان